د مهمو خبرونو سرټکی. د نوو افغانیو بانک نوټونو چاپول. مرکزی بانک اعلان کړی چې نوي افغاني بانک نوټونه چاپ شوي او ډیر ژر به بازار ته راووځي. نشر این بانکنوت‌ها بر اساس سیاست‌های معقول پولی کشور و متوازن با رشد اقتصادی و ضرورت به پول در بازار صورت می‌گیرند. د حمید کرزي پر سفر د بندیزونو دوام. یوه سرچینه وایي چې جرمني ته د حمید کرزي د سفر غوښتنه د اسلامي امارت له لوري رد شوه. په افغانستان کې بشري ناورین. د ملګرو ملتونو د تازه موندنو له مخې د افغانستان 90 سلنه وګړي په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي. در افغانستان از هر 10 خانواده 9 خانواده نمیتونن که اینا به مقدار کافی نیازمندی‌های مورد نیاز خانواده خود تامین بکنن. او شی جین پینګ په چین کې د دریم ځل لپاره د واک په ګدۍ کېناست. سلامونه، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. بشپړ خبرونو ته ښه راغلاست. زه محمد وسیم وصال یم. د هیواد مرکزي بانک اعلان کړی چې نوي افغاني بانک نوټونه چاپ شوي دي او ډیر ژر به بازار ته وړاندې شي. د دې ادارې د اعلامیې پر بنسټ نوي چاپ شوي بانک نوټونه به د مناسبو پولي سیاستونو پر بنسټ له اقتصادي ودې سره متوازن وي او د اړتیا په صورت کې به زړې پیسې بدلې شي. د مرکزي بانک مسؤلینو له هیوادوالو غوښتل چې د پیسو ساتنې ته پاملرنه وکړي. د نوو افغانیو بانک نوټونو چاپول. د امریکا د ځانګړي استازي لخوا د نوو افغانیو بانک نوټونو د چاپ د خبر تر خپرېدو وروسته مرکزي بانک تایید کړه چې هیواد ته به د دغو پیسو د لیږد لړۍ ژر پیل شي. مرکزي بانک په یو خبرپاڼه کې ویلي چې نوي بانک نوټونه د معقول پولي سیاست پر بنسټ او د هیواد له اړتیاو سره سم چاپیږي او د زړو نوټونو پر ځای به کارول کیږي. نشر این بانکنوت‌ها بر اساس سیاست‌های معقول پولی کشور و متوازن با رشد اقتصادی و ضرورت به پول در بازار صورت می‌گیرد. یوې سرچینې یک تلویزیون ته ویلي چې تر دې دمه 100 میلیارد افغاني بانک نوټونه نوي چاپ شوي او 2 بستې هیواد ته راوړل شوي دي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې دغه اندازه پیسې د افغانستان او که د کوم بل هیواد لخوا چاپ شوي دي. یک جهت در حقیقت حاکمیت افغانستان مورد تردید قرار داده میشه و جانب دیگر در حقیقت نوع کمک است که برای حاکمیت افغانستان صورت میگیره و مثل که هفته‌وار 40 میلیون دلار داده میشن. از این لحاظ فکر میکنم که این یک ذره تشویش و نگرانی ها را زیاد میکنه. په وروستیو کلونو کې د زړو بانک نوټونو خرڅېدل د ښاریانو لپاره یوه ستونزه وه، خو اوس ښاریان د نوو بانک نوټونو د چاپ هرکلی کوي. باید تصمیم بگیرن دیگه، تا آخر خونه میشه، روز به روزی پیسه از بین رفته میره و دیگه بالاخره چیزی نمیمانه که ما ازش استفاده کنیم. ما خود ما مسافر هستیم، از هر جایی که میخوایم، مثال یک 500 افغانیگی است یا 1000 افغانیگی است، همین پول ما میده کنیم و بسیار جنجال گرفتار هستیم. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې د دې پیسو چاپول د هیواد د اقتصاد په ګټه دي. در صورت آغاز شدن پول جدید در مارکت افغانستان میتواند که این مشکلاتی که در داد ستد بین تاجر و خریدار وجود داره این مشکل کاهش بدهد. په تیر یو کال کې د هیواد بانکي سیستم بیرته عادي حالت ته نه دی راغلی او بانکي ننګونې لا هم په بشپړه توګه نه دي حل شوي. خو یو شمیر کارپوهان د بندیزونو دوام او د امریکا لخوا د دغه هیواد د شتمنیو بندیدل د دې ستونزې یو لامل ګڼي. یوې باوري سرچینې یک تلویزیون ته تایید کړه چې جرمني ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي د سفر غوښتنې ته د چارواکو لخوا ځواب نه دی ورکړل شوی. د سرچینې په وینا کرزی په پام کې لري چې په هغه نړیواله غونډه کې چې د جرمني په کوربهتوب جوړیږي د ګډون لپاره برلین ته ولاړ شي. تر اوسه په رسمي ډول د ښاغلي کرزي د سفر د محدودیتونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د هیواد د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر سفر د بندیزونو دوام. اسلامي امارت یو ځل بیا پخواني ولسمشر حامد کرزي ته د سفر اجازه نه ده ورکړې.
یوې باوري سرچینې یک ټلویزیون ته تایید کړه چې جرمني ته د حامد کرزي د سفر غوښتنه د سرپرست حکومت چارواکو بې ځوابه کړې ده. ښاغلی کرزی په پام کې لري چې په هغه نړیواله غونډه کې چې د جرمني په کوربتوب جوړیږي د ګډون لپاره د جرمني پلازمینې برلین ته ولاړ شي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر بهرنیو سفرونو بندیز بېساری نه دی. د اسلامي امارت د واکمنۍ په دوام کې د ښاغلي کرزي د بهرنیو سفرونو د بندیز موضوع د خبرونو په سر کې وه. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ښاغلی کرزی یو شمېر هیوادونو ته د سفر پلان لري، خو د اسلامي امارت له لوري ورته د سفر اجازه نه وه ورکړل شوې. تر اوسه اسلامي امارت په دې اړه رسمي دریځ نه دی اخیستی، خو ولې کرزي ته د سفر اجازه نه ده ورکړل شوې. رفتن کرزی در صورت آمدن و یا نه آمدن برای طالبان فایده نمیکنه، ضرر میکنه و ضرر از این بیشتر از فایدهش است. از این خاطر این تصمیم کار آسان نیست برای طالبان که در مورد کرزی بگیرن تا او را اجازه بدن برای به سفر خارج. از ابتدای ایجاد تحریک طالبان آقای کرزی با ایشان بودن، از اونجا از تمام رازهای از یا آگاهی مطلق دارن. اینها حراس هم دارن اگر خارج از کنترل باشه باز رازها را افشا نکنند. د اسلامي امارت له بیا حاکمېدو وروسته پخواني ولسمشر حامد کرزي له یو کال څخه زیات وخت کېږي چې بهر ته یې سفر نه دی کړی. پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د پخواني حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د هغو شخصیتونو په ډله کې و چې د جمهوري ریاست له ړنګېدو وروسته له افغانستان څخه ونه وتل. وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې په ظاهره دغه ډول څېرې له وتلو منع شوي، خو ښاغلي عبدالله تېر کال هند ته سفرونه وکړل. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د افغانستان 90 سلنه وګړي په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي. دغه سازمان په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په دغه هیواد کې 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د اقتصاد وزارت مرستیال وایي اسلامي امارت په هیواد کې د بېوزلۍ د کمولو لپاره پراختیایي پلانونه لري. د بایسکلونو په جوړولو سره دا د خپل ژوند څرخه پر مخ وړي. 50 کلن شیر لالا د خپل ژوند له نیمایي څخه زیاته موده کېږي چې په دې دنده کې مصروف دی. نوموړی د کمو امکاناتو په درلودلو سره د خپلې 6 کسیزې کورنۍ پالنه کوي. اقتصادي ستونزو او د ژمي موسم پر رسیدو د هغه اندېښنې څو چنده زیاتې شوي دي. تر کار نیست که ما نفقه فامیل خود با آسانی و با چیز پیدا کنیم. دیگه 100-200 مثلا یا 100 باز روز پیدا میکنیم و چیز نمیشه دیگه. با یک مشکلات و با یک چیز زندگی خود سپری میکنیم. ما روزمره اینجا کار میکنیم، بیادر روز 100-200 خدا مهربان است میشه، از او بالا نمیشه. این 200-300 برای ما هیچ کفایت نمیکنه. این نمیسته که روز خدا مقصد میچلانیم. از این طرف زمستان آمد. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د افغانستان 90 سلنه خلک په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي. دغه سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې له 2020 کال راهیسې د بېوزلۍ کچه 50 سلنه لوړه شوې ده. د افغانستان 90 سلنه نفوس اوس په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي او له 2020 کال راهیسې بېوزلي 50 سلنه زیاته شوې ده. ارزیابی هایی که در سراسر افغانستان صورت گرفته در مناطق دوردست و هم در شهرها بساطدی و قریه و ولسوالی ها نشان میدهد که در افغانستان از هر 10 خانواده 9 خانواده نمیتونن که اینا به مقدار کافی نیازمندی های مورد نیاز خانواده خود تامین بکنن. خو ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې وروستیو بدلونونو په هیواد کې بېوزلي زیاته کړې او 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د هرو 10 کسانو څخه 9 کافي خواړه نشي ترلاسه کولی او کورنۍ نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته صحي خواړه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنیټ د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي سره په لیدنه کې د افغانستان د بشري حقونو او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې ناسته کې وویل هڅه به وکړي چې د نړیوالو مرستندویه موسسو په پام افغانستان ته راواړوي. په دې کتنه کې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال هم له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې د ملګرو ملتونو د هر اړخیزو همکارۍ غوښتنه وکړه. هڅو ته ژمنتیا د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې همکاري کول. افغانستان ته د خپل سفر په پای کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنیټ د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي سره وکتل. په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې وشوې. ریچارډ بنیټ په دې غونډه کې ویل چې دی چمتو دی چې په افغانستان کې له بېوزلۍ سره د مبارزې لپاره له نړیوالو مرستندویه موسسو سره خبرې وکړي. زه له بهرنیو مرستندویانو سره خبرې کوم چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره هر ډول مرستې وکړي. توجه به شرایط فعلی نظام اقتصادی افغانستان، کمک‌های کشورهای همسایه و کمک‌های سازمان ملل میتونه یک عامل تعیین کننده و ایجاد اشتغالزایی و گردش اقتصادی متناسب در افغانستان برای افزایش قدرت خرید، کاهش فقر در بین شهروندان افغانستان باشه. نظر به پیچیدگی اداری که نهادهای بین‌المللی داره، کمک‌ها را که جمع‌آوری میکنن یک قسمت بزرگ یعنی بیشتر از 50% زیر دوباره خودشان مصارف اداریشان، مصرف معاشاتشان میکنه و باقی مانده پولی هم که تا به افغانستان میاد تا به قریه و قصبات و خانواده مستحق میرسه فقط به مردم یک بوجیارد و یک قوطی روغن و چند کیلو لوبیا میرسه که اصلا نمیتونه مشکلات یک خانواده را به شکل ریشه‌ای حل بکنه. په دې کتنه کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال هم له سرپرست حکومت سره د ملګرو ملتونو د هر اړخیزو همکاریو غوښتنه وکړه. د پخوا په پرتله د ځان وژنې او د ښځو ناقانونه وژنې په زندانونو کې د تښتونې او شکنجې کچه صفر ته رسېدلې ده او موږ له ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د اقتصادي ننګونو، بانکي محدودیتونو، په نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې او نورو ستونزو په حل کې له موږ سره همکاري وکړي. سازمان ملل متحد شرطایی را که اعلان کردین برشان خط سرخ است. هیچگاه اینا دیده نمیگیرن ولی بارها خودشان هم اعلان کردین که ما به خاطر همکاری و همنوایی با ملت افغانستان یک نوع رابط با منصوبین امارت اسلامی افغانستان می داشته باشیم. تر دې مخکې ریچارډ بنیټ د بشري وضعیت د څېړلو په موخه پنجشیر ته سفر کړی و او د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو د دغه ولایت له اوسیدونکو سره د ښاغلي بنیټ په نه لیدو نیوکه کړې وه. د هیواد له شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون په یو کال کې هیواد ته د 370 سیاسي شخصیتونو د ستنېدو اعلان وکړ. باختر اژانس د تماس د کمیسیون د ویان له خولې خبر ورکړی چې په راوستنو شوو کسانو کې وزیران، مرستیالان، د ولسي جرګې پخواني غړي، د ملي امنیت پخواني کارکوونکي، خبریالان او نور سیاسي شخصیتونه شامل دي. خو پوهان په دې باور دي چې تر اوسه له شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون اغېزمن نه دی او هغه شمیرې چې بیرته راستنه شوي کمې ګڼي. د تماس د کمیسیون له جوړېدو راهیسې هیواد ته د سلګونه کسانو راستنېدل. له شخصیتونو سره د تماس د کمیسیون ویان احمد الله وثیق د باختر اژانس خبریال ته ویلي چې په تیر کال کې له 370 تن وزیرانو، مرستیالانو، په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانیو استازو، د ملي امنیت پخواني کارکوونکو، خبریالانو او نورو سیاسي شخصیتونو سره یې اړیکې نیولي او بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. تا کنون از ما کدام دعوت یا خواهش رسمی یا تقاضای رسمی نشده است که ما کدام کار یا به خود امارت اسلامی در کدام چوکات نظام حکومت کاری کنم، چون خصوصا شخصا علاقه نداشتیم و گفتیم که ما آمدیم اینجا کارهای اجتماعی، خصوصا بنیاد خیری که پیش میبریم و خصوصا کارهای دیگه که برای رفع مشکلات اقتصادی و حفظ تحفظ زیربنای افغانستان خصوصا 20 سالت دستاورد داره. روز برنامه کار داریم. د دغه کمیسیون د ویان په وینا د اسلامي امارت په نظام کې مستحق او مسلکي راستنیدونکو ته وظیفې ورکول کیږي او بهر ته د دوی د راستنیدو په لاره کې هیڅ ډول خنډ نشته. وثیق ویل چې پخواني ولسمشر محمد اشرف غني تر اوسه له دې کمیسیون سره اړیکه نه ده نیولې.
نوموړي همداراز زیاته کړه چې دوی له امیر اسماعیل خان څخه وغوښتل چې په هیواد کې پاتې شي، خو د ښاغلي وثیق په وینا اسماعیل خان له هیواده وتلی دی. افرادی که سابق در حکومت قبلی یا مستقیم یا غیر مستقیم کار کردند در بین جو شخصیت‌هایی هستند که بالای ظرفیتشان بسیار پولای هنگفت بیت المال با مصرف رسیده تا تانستند سطح ظرفیت از اونها ارتقا پیدا بکنند و با عالم تجارب حکومتداری اونا میتونند که مصدر خدمت برای مردم افغانستان شوند. خو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د افغان شخصیتونو د راستنېدو لپاره جوړ شوی کمیسیون اغیزمن نه دی او تر دې دمه راستانه شوي کسان کم دي. کسایی که باید بازگردن به افغانستان هزاران نفر هستند. شخصیت های سیاسی، هنری، ژورنالیسم، تاجرها بازگشتشان بسیار مهم است به خاطر که میلیاردها دلار سرمایه‌ای که دارند که در خلیج، در اروپا، در ترکیه، امریکا سرمایه گذاری شده، این باید به افغانستان بیاید و به کار بفته که برای مردم کار پیدا شود. اما حکومت نتونسته که اینا را اعتمادشان کسب کنه که دوباره به افغانستان بیاید. په همدې حال کې د دغه کمیسیون ویان یو ځل بیا له ټولو سیاسي شخصیتونو، علماو او د هیواد له نورو وګړو وغوښتل چې په هیواد کې پاتې شي او د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي. په کابل ښار کې د سوالګرو راټولولو د کمیټې د فعالیت له پیل څخه څو میاشتې تېرېږي، خو د راټولو شوو کسانو شمېر مخ په ډېرېدو دی. د سوالګرو د راټولولو د کمیټې مسؤلینو په خپل تازه راپور کې ویلي چې له کابل ښار څخه یې د ښځو او ماشومانو په ګډون له 14,000 ډېر کسان راټول کړي دي. دوی همداراز زیاته کړه چې مستحقو کسانو ته د بایومټریک له لارې مرسته ورکوي او یتیم ماشومان تعلیمي مرکزونو ته استوي. یو شمېر نور بیا په باور دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره ټولنه په ټولیز بحران بدله شوې ده. د هیواد په پلازمینه کې د سوالګرو په شمیر کې زیاتوالی. په کابل ښار کې د سوالګرو راټولولو د کمیټې فعالیت له پیل څخه څو میاشتې تېرېږي، خو په پلازمینه کې د سوالګرو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د سوالګرو د راټولولو کمیټې چې مشري د لومړي وزیر د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر په غاړه ده، په دې وروستیو کې د دې کمیټې د فعالیت له پیله تر اوسه له 14,000 څخه زیات سوالګر راټول کړي دي. د سوالګرو د راټولولو کمیټې د روان کال د تلې تر 28مې د کابل له بېلابېلو سیمو څخه 14,350 تنه سوالګر راټول کړي چې 8,670 تنه یې ښځې، 3,411 تنه ماشومان او 1,219 تنه نارینه دي. یو شمېر خلک په کابل کې د سوالګرو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او ټولنیزه ستونزه یې ګڼي او له دولت څخه غواړي چې د هغوی د راټولولو لپاره ګټور پروګرامونه په لاره واچوي. متاسفانه تگدیگری یا گدایی یک درد سر و یک معضل اجتماعی برای مردم تبدیل شده است. برنامه‌ای را که امارت اسلامی برای جمع‌آوری گداها از شهر کابل و همچنین ولایات روی دست گرفته است میتواند یک برنامه مفید تمام شود برای که دانسته شود کی مستحق است و کی مستحق نیست. په ورته وخت کې له کابل ښار څخه د سوالګرو راټولولو پروسې څخه د هیواد اوسیدونکو هم هرکلی کړی او له حکومت غواړي چې د سوالګرو لپاره د کار زمینه برابره کړي. به خاطر جمع‌آوری گداها بهتر است که گداها جمع‌آوری شود و برایشان زمینه کار فراهم شود و همچنان به کار امور اجتماعی اگر اینا معرفی شوند بهتر است که برایشان زمینه کار مهیا شود. این برایشان بهترین راه حل میتونه باشه. بسیار کار نیک است که گداها را جمع میکنه و مردم بسیار اذیت میکنه. اما فرصت کاری بسیار خوب است که برایش مهیا شود. اما که فرصت کاری نباشه اضافه تر میشه نیکه. د عبدالغني برادر په مشرۍ د دغه کمیټې له څو میاشتو فعالیت وروسته لا هم څرګنده نه ده چې دا بهیر به په نورو ولایتونو کې هم پلی شي او که نه. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ د پرله پسې درېیمې 15 کلنې دورې لپاره د چین د کمونیست ګوند لخوا د ولسمشر په توګه په خپله دنده پاتې شو. په اوکراین کې د روسیې د هوایي بریدونو په دوام کیف وایي ماسکو د اوکراین په مرکزي او لویدیځ کې پر مهمو بنسټونو بریدونه کړي دي او وروسته له هغې چې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون پخوانی لومړی وزیر عمران خان د 15 کلونو لپاره په سیاسي فعالیتونو کې له ګډون منع کړی شو. عمران خان د ټاکنو کمیسیون
کمیسیون د پریکړې خلاف اقدام وکړه. نور حال په دې ویډیو کې. د چین ولسمشر شي جین پینګ د پرله پسې درېیمې 15 کلنې دورې لپاره د چین د کمونیست ګوند لخوا د ولسمشر په توګه په خپله دنده پاتې شو. په دې توګه د ښاغلي شي نوم د چین په معاصر تاریخ کې له ماوتوسه تونګ وروسته د کمونیست ګوند د دویم ستر او اغیزمن مشر په توګه ثبت شو. د چین د کمونیست ګوند شلم کانګرس چې تېره اونۍ ترسره شو د خپل کار په وروستۍ ورځ موافقه وکړه چې د دغه ګوند مشري به د ښاغلي شي جین پینګ موده وغځوي. تمه کیږي چې د کمونیست ګوند په مشرتابه کې د هغه پاتې کېدل د دې 9 کلن سیاستوال د دوامدارې ولسمشرۍ په معنا وي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد یو شمېر ولسمشران د زیاتو 2-15 کلونو لپاره په دغه مقام کې وو. ټاکل شوې ده چې د ښاغلي شي جین پینګ د درېیمې دورې رسمي اعلان د حکومت په کلنۍ تقنیني غونډه کې وشي چې په 15 میاشتو کې به جوړیږي. په اوکراین کې د روسیې له هوایي بریدونو وروسته کیف وایي مسکو د اوکراین په مرکزي او لویدیځ کې پر مهمو بنسټونو بریدونه کړي دي. اوکرایني چارواکي وایي د پلازمینې کیف په جنوب او لویدیځ کې د برید هدف د برېښنا ستنې دي او په ټول هیواد کې د برېښنا د پرې کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دا لوی برید غندلی خو ویلي دي چې د روسیې زیاتره توغندي ویشتل شوي دي. په وروستیو اونیو کې روسیې د اوکراین پر مهمو تاسیساتو هوایي او توغندیز بریدونه کړي دي. د تېرې اونۍ د دوشنبې راهیسې د هوایي بریدونو په څپو کې د هیواد نږدې درېیمه برخه برېښنا بندونه ویجاړ شوي دي. د جمعې په ورځ زیلنسکي روسیه تورنه کړه چې د اوکراین په سویل کې د روسیې تر کنټرول لاندې د خرسون په سیمه کې اوبو په یو بند کې ماینونه ښخوي. هغه ویل که چیرې د کاخوفکا د برېښنا بند ویجاړ شي په سلګونو زره خلک به د سیلاب له خطر سره مخ شي. روسیې د دې بند د غورځولو پلان رد کړی او ویلي دي چې اوکراین په دې بند توغندي توغولي دي. وروسته له هغې چې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون پخوانی لومړی وزیر عمران خان د 15 کلونو لپاره په سیاسي فعالیتونو کې له ګډون څخه منع کړی شو، ښاغلي خان د ټاکنو کمیسیون د پریکړې خلاف ګام پورته کړ. د عمران خان ویان فواد چوهدري ویلي دي چې د ټاکنو کمیسیون د فیصلې په ضد یو درخواست اسلام آباد های کورټ ته جمع کړی شوی دی او په سمدستي توګه د عمل کولو غوښتنه شوې ده. د عمران خان وکیل علي ظفر هم ویلي هیله لري چې محکمه به د ټاکنو کمیسیون پریکړه لغوه کړي. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان د جمعې په ورځ د 15 کلونو لپاره سیاسي څوکیو ته له کاندیدېدو څخه بې برخې شو. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی چې عمران خان د وزیر اعظم په توګه په غیر قانوني ډول حکومتي ډالۍ خرڅې کړي او خپله شتمني پټه کړې ده. د دې پر بنسټ خان له ټاکنیزو څوکیو د ناوړه ګټې اخیستنې سربیره د پاکستان په پارلمان کې خپله څوکۍ هم له لاسه ورکړه. په پاکستان کې حکومتي مشرانو ته د ډالیو د خرڅلاو اجازه شته خو اکثره وخت دغه ډالۍ نه پلورل کیږي او که وینو باید اړوندو څانګو ته د خپل عاید راپور ورکړي. بیا هم ستړي مشئ، اوس هم ورځو سپورټي خبرونو ته. په لغمان کې د فوټبال سیالۍ د اتحاد فوټبال لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېده. دغه سیالۍ 2 اونۍ مخکې د دغه ولایت د فوټبال په لوبغالي کې د 6 ټیمونو په ګډون پیل شوې وې چې په پای کې د اتحاد د فوټبال ټیم په بریا سره پای ته ورسېدې. له بلې خوا په هرات کې د سنوکر د غوراوي سیالۍ 18م پړاو پای ته ورسېد. دغه سیالۍ 2 میاشتې مخکې د دغه ولایت په لوبغالي کې د 10 کلبونو 13 تن ورزشکارانو په ګډون پیل شوې وې چې په پای کې 14 تنه غوره لوبغاړي د دغه ولایت د سنوکر منتخب ټیم ته وټاکل شول. همدارنګه به د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د 2020 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د هند د کرکټ ملي لوبډلې د بریا او د چارلز الویرا په وړاندې د یو اف سی د 280م پړاو سیالۍ په مرکزي مبارزه کې د اسلام مخاچوف د بریا په اړه هم واورئ. په لغمان کې د فوټبال سیالۍ د اتحاد فوټبال لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې.
دغه سیالۍ چې 2 اونۍ مخکې د 6 ټیمونو په ګډون د دغه ولایت د فوټبال په لوبغالي کې پیل شوې وې په پای کې د اتحاد د فوټبال د ټیم په بریا پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پایلوبه کې د لغمان د فوټبال 2 ټیمونو د پیروزي لغمان او اتحاد لوبډلې لپاره وکړه چې په پایله کې د اتحاد لوبډلې وکولی شول چې خپل سیال ته ماتې ورکړي او د دغو سیالیو اتلولي خپله کړي. د هند د کرکټ ملي لوبډلې د 20 اوریزو نړیوال جام سیالیو په دوام کې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې لومړی پاکستاني لوبغاړي د توپ وهنې په برخه کې میدان ته ننوتل او په 20 اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره د هند د کرکټ ملي لوبډلې ته د 160 منډو هدف وټاکه. خو د هند د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او په دې لوبه کې 2 مهم امتیازونه ترلاسه کړي. دغه سیالۍ په 2 ګروپونو کې د 12 لوبډلو په شتون سره د استرالیا په کوربتوب ترسره کیږي. په هرات کې د سنوکر د غوراوي سیالۍ 18م پړاو پای ته ورسید. دغه سیالۍ 2 میاشتې مخکې په دغه ډګر کې د 10 کلبونو د 13 ورزشکارانو په ګډون پیل شوې وې چې د محمد سمیم حیدري په بریا پای ته ورسېدې. په دې توګه په دغو سیالیو کې سمیم حیدري لومړی، ظریف افضلي 2م او شعیب حقجو 3م مقام خپل کړ. د چارواکو په وینا د دغو سیالیو د پیرولو موخه د دې ولایت منتخب لوبډلې ته د 14 غوره څیرو ورپېژندل دي. اسلام مخاچوف د روسیې د آزادو سیالیو لوبغاړی وتوانید چې د UFC سیالیو په 280 پړاو کې د برازیل د سپک وزن اتل چارلس الویرا ته ماتې ورکړي. د 2م پړاو په وروستۍ دقیقه کې مخاچوف وتوانید چې الویرا ځمکې ته کړي او د UFC سازمان د رڼا وزن بلیټ بیرته خپلې نقطې ته راوړي. له بلې خوا د دې سازمان د رڼا وزن اتل چارلس الویرا د 15 ګټلو او 8 ماتونو سره دې سیالۍ ته ننوتل. دا لوبه په متحده عربي اماراتو کې د UFC سازمان په 280م پړاو کې پیل شوه. درنو لیدونکو، وروستي او مهم خبرونه همدومره و له پاملرنې مو مننه. تر بیا ښه وخت.